د امریکا د مذهبي خپلواکۍ کمیشن په یو تازه ریپورت کې ویلي شوی چې روان کال په پاکستان کې اقلیتونه د مذهب د سپکوي په الزام تورن شوي او هدفي وژنو، تشدد، په زور د مذهب بدلولو او د عبادت ځایونو د سپکوي پیښې هم ریپورت شوي. پاکستان کې د بشري حقوقو مبارزین وایي چې په هیواد کې د ټولنې په مجموعي توګه داسې رویه جوړه شوې ده چې بغیر د سوچ او تصدیق د یو وګړي وژنې ته تیار شي. معاشرے کا ایک پورا رویہ بن گیا ہے. دا د ټولنې یو رویه جوړه شوې ده چې بغیر د سوچ او فکر د یو تن وجلو ته هر وخت تیاروي. په مذهبي توګه هم د دې څه جواز نه جوړیږي او نه د دې په قانون کې کم جواز شته. که چېرې د دوی خپل خلک په دې کې ککړ وموندل شي نو بیا په دې باندې د دې خلکو مذهبي حساسیت نه راپارېږي. دا څنګه یو طرفه مذهبي حساسیت دی چې د حقیقت نه بالا سوچ کوي. عدالت نے بری کر دیا تھا. ریپورت زیاتوي چې پاکستان کې شیعه مسلمانان، د احمدي ډلې غړي، عیسایان او نور اقلیتونه د توندرو سماجي اغیزو ښکار دي. د بشري حقوقو فعالین وایي پاکستان کې د اقلیتونو سره د ناسمه چلند ذمہدار ریاست دی. کچره په سرکاري توګه دا بیانیه واضح شي چې په هیواد کې دننه د هر مذهب خلک به د بل مذهب احترام کوي نو د تشدد په پیښو کې به واضح کمی راځي. لیکن اسمه سرکاري غفلت شامل ہے. د پیښو کې د چارواکو غفلت شامل دی. کچره په سرکاري توګه د بیانیه واضح شي چې په پاکستان کې دننه د هر مذهب خلک به د انبیاو او پاک کتابونو احترام وکوي نو د تشدد په پیښو کې به کمی راځي او د یو تن سزا او جزا د قانون مطابق به وي. میرا خیال ہے کہ یہ بیانیہ جو ہے مدد دے سکتا ہے. یاد ریپورت دا هم وایي چې د پاکستان مجموعي آبادی 90% نه زیات په مسلمانانو مشتمله ده چې پکې 15 تر 90% پورې سنی مسلمانان، د 10 نه تر 15 پورې شیعه مسلمانان، 0.2% احمدیان او 1.6% هندوان او عیسایان دي. د بشري حقوقو نړیوال تنظیمونه وخت په وخت تور لګوي چې په پاکستان کې اقلیتونه غیر محفوظ دي، خو پاکستان دا تورونه ردوي او وایي چې په پاکستان کې اقلیتونه محفوظ دي. وقار احمد، وایس اف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.